د چین نه واخله تر د امریکې پورې د مخ د پیژنګلو ټیکنالوژي هم داسې استعمالیږي او ازمایل کیږي څنګه چې دلته د لاس انجلس په نړیوالې هوایي اډه استعمالیږي. د امریکې د مواصلاتو د تحفظ د ادارې چارواکي سټیو کیرولی وایي د دوی کار تحفظ ورکول دي. په هوایي اډو د امنیت خوندي کولو لپاره موږ هر وخت نوې ټیکنالوژي، نورو پرمختګونو او قانوني بدلونونو ته اجت لرو. په دې ازمیښتي پروګرام کې دوی د مسافر عکس واخلي او په پاسپورت لګېدلې د عکس سره یې وګوري. دا هم د امنیتي چارو لپاره د مخ د پیژنګلو د ټیکنالوژي یو استعمال دی. د هورایزن روبوټکس نومې ادارې غړی هاو یوان گاو وای دا د یو تن د پیژنګلو یوه ښه طریقه ده. د سار لپاره که څوک غواړي نو کولی شي چې په ډیرو خلکو کې یو تن را معلوم کړي او د مالی ګټو لپاره که بیا چاته دا معلومه شي چې یو اهم تن یې دکان ته راغلی دی نو بیا کولی شي چې د خاص خیال وساتي. په وروستو کلونو کې د مخ د پیژنګلو ټیکنالوژي ډیر پرمختګ کړی دی. دا اشتهاري ویډیو ښایي چې څرنګه دا یو بې درکه شوی ماشوم را معلوم کی. د فیس فرست نومې ادارې سره کارکوونکي پیټر ټریپ وای اوس ټیکنالوژي ښه شوې ده. اوس کمپیوټر ډېرې تیزې شوي. نن سبا د ګرافکس د عمل رفتار یا جی پی یو او نورې پرزې ډېرې تیز کار کوي او دوی ضروري کار په ښه طریقه سرته رسوي. که په مخ مناسب رڼا نه وي یا د مخ عکس پوره نه وي نو هیڅ خبره نشته. نن سبا ماشینان بیا هم د مخ پیژنګلو کولی شي. د یو مصنوعي هوښیارتیا لرونکي ماشین لپاره د یو اړخ نه اخیستل شوی عکس یا په روانه کې اخیستل شوی عکس د پیژنګلو لپاره کافي دی. فیس فرست هم د هغو کمپنیو نه یوه ده څوک چې د مخونو د پیژنګلو لپاره په سافټویر جوړولو کې مصروفه دي. دا سافټویر ډیر لامحدود استعمال لري. پیټر ټریپ وایي اوسني هر څه به ډیر زر ختم شي. دا تبدیلی د تعجب وړ دی. زموږ د روزانه شیزونه دا وخت چې موږ سره دي دا ټول ورو د استعمال نه وځي. زموږ د کور کونجیانې، زموږ د ګاډي چابیانې، د ای ټي ایم کارډونه، پاسورډ او نور ټول هر څه روان دي ختمیږي او د دې په ځای به موږ سره یوازې د مخ د پیژنګلو ټیکنالوژي پاتې کیږي. د یو کس د مرضیه نه بغیر د هغه د عکس اخیستلو صلاحیت خپله د شخصي رازدارۍ تشویشونه راپاروي. په امریکا کې یره د حکومت نه ده. د یونیورسټي اف ساوثرن کیلیفورنیا پروفیسر پریم نتراجن وایي د کاروباري ادارو په هکله یرې ډېرې ژورې دي. د شخصي رازدارۍ په هکله یره د حکومت نه دي. یره د هغه غټو کمپنیو نه ده څوک چې به دا معلومات د نور چا سره د څه مقصد لپاره شریکوي او څه قسمه ګټې به ترې اخلي. د مخ د پیژنګلو د ټیکنالوژي په هکله څېړونکي وایي دا ټیکنالوژي د ټولنې د ګټې لپاره په محفوظه طریقه د استعمال په هکله یو ټولنیزه چوکاټ جوړول پکار دي او دا یقیني کول پکار دي چې دا غلط استعمال نشي.